د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن، د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن. د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن، د امن په فضا کې په سکون دي شي وطن. د مینې محبت په رنګ زرغون دي شي وطن، د امن په فضا کې. بلال خان ویلوګ ته ښه راغلاست. د نورو ویډیوګانو لپاره د ورور چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو راورسیدلو جبل سراج ته. دلته یوه دمه کو، بیا له خیره سفر د سالنګ ته عملتیا وکړو. ته انرژي راک الکوزی خیر اوسې. خیر اوسې. خوش آمدید در جبل سراج. بیشک والا. سالنگ میره. سالنگ میره ما. کامرمانده میرسه. خب خیر ببینید. نام چیه؟ احمد شاه. احمد شاه. چی کار مانده؟ یک 10 دقیقه مانده. داده خوب جای است؟ بله خوب. تشکر. خودش نوشیجان میکنی؟ دوستانو دا به زه نوشیجان کم دا به امید ملتیا وکړي رسول. دا سیده لاره ورور راځه. دلته اوبو ذخیره کیږي. د اوبو ځای ده، دا په مینهوالو باندې ووینه دوستانو باندې. دا بند ډېر خوندور ځای دی، ته ورته وګوره. ویلکم بیک ورور. ښایسته ځای نه ده؟ ډېر ښایسته ځای ده او دلته یو ځای کې ولاړ یو چې ډېرې یخې اوبه دي ولاړ. که نه ما خو یې داسې یخ لږ ځان دورې دورې مه کوه، دا اوبه دې وینسې. ګوره دا ډېرې تیزې اوبه دي. اوبه هم تیز دي او بل دا تیږې چې دي سړی پې سلیپ کېږي. دا پریشر دی اوبو ده. دا هم فکر کوم سالنګ نه راځي دا اوبه. او دا سالنګ نه. سالنګ ته دغسې له نږدې خیره سیمه ده. مخکې ځو. مخکې څرنګه د وطن څرنګه جوړ ده نو ملتیا را سره وکړئ که څنګه. تقریبا یو 15 دقیقې لاره نور سوکاب ورو.
اخبار زه ورځه ورور ورځه پې پام کا خوږ نه سي ورور ځه نو ځه ځوان یې ځه او زیات یخ نیست بیخی خوږې اوبه دي ورور جانه ستړی ستړی نسې ښې جوړې مریض خو به نه راس ښه جوړې مصاحبه سره وکړو دې ښایسته جي قربان سم وروره ولګوه مامو لګېدلې ستړی مه سې خیر شي ورور جانه کراري ده جوړې مریض ښه خو به نه یې ښه طبیعت جوړې څرنګه ورور ده جانه. قربان دې سمه شکر له کومې ځمکې راغلی زه خو راغلی یم د لوګر نه ځم تخار ته تخار ته ځې و قربان دې خوا ته راسه دا مامو لې خوا یې ونیس خوندور راسي دغه ښایسته منظره ګران افغانستان کې راوله دا ښایسته غرونه سي دا ټول وطنداران یې ویني او ښه احساس وکړي او ښه دغسې ښه جایان لرو په دې ګران افغانستان نو انشاءالله جوړ به سي دا وطن پوه سي جوړېږي اوله خیر په خپله اصلي کې دې کوم دی ته اصلي کې زه د لوګر یم د اوچکان یم احمدزی یم پوه سي ښه لوګر یې اصلي ورور جان بس تخار ته ولې روان یې تخار ته روان یم چې هلته خسر که راځم کوڅر ډېر ښه کوه اول وار دي ده که مخکې نه تللی مخکې تللی راغلی یم اها. ورور جان واده دې کړی ده واده مې کړی ده او ښه ژوندی اوسې خوشحاله شو سالنګ ته راغلی یې و سالنګ ته راغلی دا داسې مخکې بره ځې نور هم ښایسته کېږي ماشاءالله نو وطن مار جای ښایسته ده نو ژوندی اوسې قربان سم خوشحاله شو مینهوالو خوږ وطنوالو صرف دې ښایسته ځای کې مې کیسې ورسره وکړې نو دلته یو ملتیا وکړئ و تا چپ شوم نه دي راځه ستړی مه سې ورو کراري ده خیر بېشکه ولا ښایسته ځای ته خو راغلی ډېر ښایسته ځای ده افغانستان ماشاءالله دومره ښایسته ځای ده چې په هر درې کې نه ننوځي یو ښایست غمونه لري درنه لرې کېږي که نه یو شکر دی دا اوبه لري الحمدلله اوبه ډېرې خوندورې نه دي نعمت ده دا. غنیمت د خدای ده دا د الله نعمت ده له کومې خوا رالې له خیر زه کابل نه راغلم مزار شریف ته ځم اوس مزار ته ځې مزار ته به څومره لاره وي 2 ساعته لار به وي 2 ساعته لاره ده اوس خو دا فتن لاره بنده ده نه 6 بجې انشاءالله خوشي کېږي دا 6 بجې خوشي کوي اوس تاسو نیت څرنګه دلته پاتې سئ تر 6 بجو 6 بجې پر هم دلته یو نور لاره نه لرو که نه ښایسته ځای ده ولا وخت ښه تېرېږي دلته که څرنګه دا ګوره دا ورکۍ لورکۍ مې راوستی دلته دا لورکۍ د څه نومېږي حسنه حسنه په خپل اصلي کې د کوم دی ته زه سمنګان یم سمنګان څه خاص لري ښایسته ځایان لري سمنګان او ډېر تاریخي ځایونه لري دا لاره له کومې خوا ورغلې ده سمنګان دغه سره دغه؟ له خبرې نه چې تېر شو سمنګان ده نو انشاءالله ورې به مې یو وخت درځو نو خوشحاله شو کیسې مې سره وکړې الله دې مې هو الله دې ژوندی لره خوږ وطنوال راځه ورور بېشک حمید بھائی راځه نه اسکو هو لاس را دوستی
راځه راځه ستړی مه سې ورور چېرته راغلی دی ښایسته جي ته والا موږ سالنګ ته راغلي چکر ته چکر ته راغلی انډیوالانو سره ښه څنګه دي انډیوالان دي والا شکر الحمدلله تفریح راغلی او تفریح دپاره ولا خوندور ځای خو ده ورور خوندور ده خو موږ زړه چې مخکې لاړ شو نور هم خوندور ده مخکې چې لاړ شو که نه دا مخکې موږ ته هم اجازه نه راکوله موږ ته هم وویلې چې لاره جوړوي سړک جوړوي پرې نه ښودو لاره جوړوي سړک مخکې وایي مزد همدلته وایي تاسو و دوستانو مخکې اجازه نه راکوله دلته رالو دغه ورور ته د ده سره کیسې کو نوم مبارک دی څه شی ده فریدون فریدون څونه ملګري دي در سره 15 دانې ګاډي کې راغلي یاستئ ښه څه شی تیاروئ له خیره هلته خو ملګري لګیا دي والا موږ خو لږ غوښه هم واخیستو یو کړۍ جوړوو ښه دا کړایي به مو دوستانو باندې وګوره څنګه خرچه مرچه ته راځه سي ورسو خدمت کې دي راځه راځه نو دوستانو کړایي جي ته ورځو اشپز مو څوک ده اشپز هم ربي نوم یې ده دغه انډیوال ښه تکړه ده بېشکه ډېره خوندوره کړایي جوړوي ورور کړایي ور ښکاره کړه دغه مسالې دې پکې دا مسالې هم راوړي دي بېشکه دا خو سم پروګرام ونیولی ده ورته او ښه صحیح ښه بېشکه واله انډیوالان چې دي غوښه دې څه شي ده د پسه ده که د غوایي پسه ده پسه ده دا هم څو کیلو راوړې 2.5 کیلو 2.5 کیلو بېشکه خرچه کوي نو او چې خرچه ونه کړو نه کېږي خرچه او دا بېشکه نوش جان دي څه پوه شوې نو دوستانو دلته یو تاسې باندې منظرې کو وطنوال دي لګیا دي نور هم دي نو ملتیا را سره وکړئ بلال خان دومره ډېرې اوبه دي ورور پام ګرځي اوبه دي وینې اوبه ډېرې خطرناکې اوبه دي او ډېر ښایسته خوند کوي والا چې پکې ګرځي او کمزوري خلک نسي ګرځېدلی دلته که نه دا خو جګره غواړي زړه غواړي د دې هر څوک خو نسي راتلی هر څوک خو نشي راتلی او د دې ښایسته ځي او ښایسته اوبه دپاره زه به نن درته یو شعر ووایم شعر یې ووایم درته ولې نه ولې نه وایي د زړه راز به یار ته نه وایي رحمانه الله وایي د زړه راز به یار ته نه وایي رحمانه
هغه یار به یار لري رسوا به دې کړي نه اوه اوه بېشکه څومره ښایسته شعر شپږ میاشتې پس مې یو شعر درته ووایه او ولا خوندور شعر دی ورور په دې سالنګ کې یو شعر بیا زه هم درته ویم یو شعر ته مو ووایه ای که الله در سره مل نه وي رحمانه لشکرونه د جهان در سره وي تکې تنای 100% دا څنګه رحمان بابا زنده باد مینهوالو ملتیا وکړئ د ښایسته جي کې سالنګ اوبه زنده باد څه کوې ورور ورور دا ځان به لږ برابر کړو څنګه یاره ته هم لکه سکونه سټنډر روکسې ښه سټنډر روکسې ټول شیان راوړې او کریم ویم خو باندې نه یې راوړې کریم شا دا سټنډر ته وروړه که کریم ته فیس زه لګیا اوس پام کوه ورور یاره نن راته معلومات شوي دا اوبه هم ډېر ښه وي اوبه خو ډېرې زورورې دي ډېرې زورورې د الله قدرتونه دي ډېر راوهته ده حاجي ګوله ستړی مس جوړ یې کراري ده څه غواړې چې څرنګه دې ښایسته چې ته راغلی یې نامي ده د کوم ځای یې د غزني یې غزني کې د کوم ځای قرهباغ دلته بیا څه کوي دلته زما لاندې ټیلر دی ده خمري ته ځم یا ټیلر څه شی ده شی لاله سره بیا لاله بیا لاله پیاده رواني یا په موټر کې ځم خو لار بنده ده چې موټر پیدا شي ښه پل خمري کې څه کې هلته مې قریبان دي غوټ ور دوستان مو دي څه غواړې وې غزني کې خیر خیر غزني کې دا رقم جایز ته یا دی کې نسته خوندور ده کوم دا ځای خود خوندور ورځي شکر د خوندور ښه چې اسلام اوس کې څه ویل غواړې ما ته د ژوند یوه خاطره راته یې شعر راته یې یوه داسې خبر راته یې چې خلک یې واوري نن قربان شعر زده ها نن یې بل شی زده دي بیا هم زه مو خدای یادوم او ونې ته لمونځ کوم لمونځ کې و ښه لمونځ کې خدای یادوي و موږ ته به دوا نه واکې ولې بیا نه ته ماته دوا وکړه چې زه یارې مریض یم بل وارې روان په هغه پسې یم په چنده پسې ښه خدای دا مسلمانانو بس خدای دې خپل مقصد ته ورسوه ولا ومن کلتای ژوندی اوسې خوشحاله شي ما سره که ته یې که بل مسلمان د الله پروردګار دې ټولې واقع وساتي له خطرې دواګانې کوه دا کاکا اوس د غزني له خیره روان ده پل خمرې ته نو کیسې مو ورسره وکړې تاسو سره مې معرفي کړو دغسې مخکې ځو چې مخکې څوک دي د کوم ځای دي د وطن خلک دي تاسو یې وینو والله يا اخي بشوف غسل من يا ترى بيشرب ولا بيشرب ده يا جماعه انا ليه ما بيدور عندي ولا انا قلت كده يفكر کجا؟ او نه ببراتورا نه امروز واقعا چکر آمده خب چکر آمدی خب استی بیا اینجا بیا چی که تیز آواسی؟ والله بیچه دیگه کبریش کالارم آواز دیگه او که تیز نباشه تیز باشه نه خوب خواست ای از کجا میایی او؟
یا ولا کوم سره کو دغه کومه یا سوالای والا خدایا پشتو یاد داری یعنی؟ او پشتو فارسی خب ما پشتو گپ میزنم تو فارسی. هیچ مشکل نیست، من پشتو گپ میزنم، مشکل نیست. بعد من فارسی. از لکم اینجا کراله؟ والله دی کابل. کابل نه؟ سو نفر راغلی هسته؟ و سالور 15 کسان. 15 کسان بیشک. کابل اوسیدونکي هسته؟ او کابل اوسیدونکي. کوم جی کابل؟ او مونږه کارتیناو کې. کارتیناو کې؟ بیشک. کارتیناو کې. ټول یو چکر راغلی و چې دلته. مونږ پاس کلی او ځای یو بیرته دلته راغلو. کنه؟ درسونه مرسونه وایي کار کې؟ ماسل است. ماسل یې؟ څه وایي؟ کمپیوټر ساینس؟ جهان کې؟ څنګه ده جهان؟ څنګه والا زه ما هم هلته درس ویلی هو څنګه ته درس مرس وایې که ځې ورځې نه او درسونه خو وایې اوس خو درس اوس څوک درس اوس وایي که نه هر څوک اوسي هغه تفریح لپاره که نه لا موږ ښه دی به درس وایو درس وایې درس وایو وطن جوړ کسان زبل سر از امریکا یې آمده کدامو خوشحال سو خدمت می‌بینم آباد باش زنده باش خیر بی خیر دارو دی شورور خوندور ده؟ ډېر خوندور ده او دې پلاو سره هپي انرژي کوي هم مخکې له ډوډۍ هم وروسته له ډوډۍ فایده لري تسلیم کړه